داسې احساسوم چې زه او سرنده مې خپلو کې په جنګ یو، ښه نه غږیږي او موږ نور یو بل سره جوړ نه یو. د یو ماشوم په څیر ده چې باید د لاساو په سور یې کړې. ډېره هڅه کوم چې پرېده مې راولم خو نه یې شم کولی، ځکه 3 کاله وشول نه مې د غږولې. یو وخت یې د افغانستان په ملي ارکسترا کې موسیقي غږوله او د خپلې سرندې له سازونو سره هم غاړی و. خو د طالبانو په راتلو موسیقي حرامه وبلل شوه او بندیز پرې ولګېد. ورو ورو یې له سرندې سره اړیکه پیکه شوه، ځکه د خپلې کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کولو اندېښنه ورسره مله وه. ژوند مو ښه و خو اوس بېروزګاره یم او له موسیقۍ پرته بل مهارت نه لرم. د موسیقۍ له برکته مې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوله. له موسیقۍ پرته بل شی او بل مسلک نه پیژنم. دا زما کسب او زما دنده ده. د ده په څیر ډیر نور افغان هنرمندان هم وزګار شوي، سازونه مات او غږونه غلي کړی شوي، یو شمېر نیول شوي او سخت مجازات شوي. له هغه وخته مې موسیقي نه ده غږولې، ځکه د موسیقۍ لپاره شرایط مناسب نه دي او چاپیریال نه دی جوړ. زه د طالبان له امله موسیقي نه غږوم، ځکه افغانستان کې یې بنده کړې. کله چې موسیقي بنده وي نه غواړم په غږولو سره یې د هېواد قانون تر پښو لاندې کړم. سرنده غږول د دوی د نیکونو میراث دی او دی د دغې نسل 5م هنرمند دی. دی اندېښمن دی چې د افغانستان دا دودیزه موسیقي هیره او له منځه ولاړه نه شي. موسیقی باید سوختانده نشه. موسیقی باید در نگیره. موسیقی به خاطر نه وخت. د موسیقۍ آلې باید ماتې نه کړل شي، ونه سوځول شي. د موسیقۍ آلې د غږولو لپاره جوړې شوي، د خوښۍ لپاره جوړې شوي او د خوښۍ د مناسبتونو لپاره جوړې شوي دي. له هغې باید ناسمه ګټه وانه خیستل شي. دا پوډر او تریاک نه دي او نه وسله ده چې د چا پر ضد وکارول شي. دا زموږ د هېواد د کلتور برخه ده. د دې هېواد اوږد تاریخ ته ورګرځي چې نن پرې بندیز دی. تاریخ داره، تاریخچه داره، ولیکن امروز بند است. د طالبانو ادارې پیل کې ژمنه کړې وه چې سندرغاړو او موسیقي غږونکو ته به بدیلې دندې او معاش ورکړي، خو لا یې دا ژمنه نه ده پوره کړې. تمې دي چې د موسیقۍ د ګرد وهلو الو غږ به یو وار بیا له سندرو سره غبرګ شي او غلې شوي حنجرې به په سروتال کې راشي.